د حسنین ټیک ټاکر مور په اول ځل باندې په سوشل میډیا راغله خبرې وکړلې چې د هغه زوی ولې دغه کار کړو. ټوله واقعي بیان کړله. تاسو به ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، که تاسو د معلومه وینو د حسنین ټیک ټاکر خور هم یو څو ورځې وړاندې یو انټرویو ورکړی و چې په هغه انټرویو کې ویلي چې کله حسنین نه پلار موبایل اخیستی و نو په سبا باندې هغه سحر کې ډیر زیات غوسه و. هغه د پلار دغه تمانچه راخیستې وه او په لاره کې ولاړ چې اول په مور باندې ډزې کړي دي. بیا د هغې نه پس هغه د پلار په اړخ باندې ورغلی دی، په پلار باندې هم ډزې کړي وي. که تاسو ته معلومه وي نو دغه واقعه چې وشوله ټول خلک ډیر زیات خفه وو، ډیر زیات سوشل میډیا والا هم ورغلي وو، د سره انټرویوانې کړې وې او بیا داسې هم ویل کېدل چې د مور چې کوم د تیمرګرې هسپتال ته منتقل کړی شوی وه، د هغې کامیاب سرجري وشول او هغه کور ته منتقل کړی شوه. خو اوس دا خبره موږ د دې په باره کې کوو چې ویل کېږي د هغه مور بیان ورکړی دی. نو قدرمنو دوستانو، د هغه مور اوس مهال چې د هغې اپریشن کامیاب شوی هم دی، خو هغه بیا هم داسې په سخت حالت کې ده چې هغه خبرې نشي کولی. نو د دې وجې نه موږ ته چې کله مکمل معلومات راورسي تاسو سره به ټول تفصیل شریک کړو. خو تر اوسه پورې معلومات داسې دي چې حسنین په جیل کې دی، تر اوسه پورې هغه ته لا رهایي نه ده ملو شوې، هغه نه دی راخلاص شوی. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتل.